یو وخت کې یو سړی راغی، بادشاه لور یې وغوښتله. د بادشاه لور ته یې ویلي وي واده را سره وکړه. نو بادشاه خبر ورلېږي وي 1000 جوهرې به راوړې، 100 جوهرې. هره جوهره د 10,000 دینارو قیمت لري. نو د هلک پوښتنه وکړلې وي دا جوهرې چیرته پیدا کیږي؟ وي دا په بحر الظلمات کې، په اتلانتیک سمندر کې پیدا کیږي. علامه شعراني وی دا سړی لاړو ځان سره یو لوښی واخیست او دریاب ته ورغی، د اوبه یې راخیستلې هلته یې تویولې چې دا اوبه وچیسي او بیا زه. نو بادشاه خبر سو چې څومره لوړ همت انسان ده. هغه لوړ همتي ته خبر راولېږه، وی راسه زه تا ته خپله لور در کوم، 1 روپۍ هم نه درنه غواړم. وجعلتک وزیرا معي، ته به د ما سره وزیر یې. ولې لوړ همته انسان و، داسې چا تربیت کړی و، د داسې لوړ همت تربیت شده و، د لوړ کمال چښتن و.